منځ مهال ډېر ښه نه دي. لومړی د مولوي صاحب هیبت الله وینا هیڅ بل ځای ته ځای ورنکړ. اساسي قانون نسته پکې، د قانون حکومت پکې نسته، حقوق پکې نسته. دا یو برخه. دوم، مولوي صاحب هیبت الله د ملا صاحب ماد عمر اقتدار نه لري. دوی وحدت په حقیقت کې موجود نه ده. حداقل دوه او له هغه نه ډېرتر مراکز د قدرت دي. د امر که ملا صاحب ماد عمر امر کړی وی چې څوک کابینې کې دي، بیا چا ګرځولی شو؟ دی مجبور نه شو چې له خپل امره وګرځي. ځکه کابل او فیزیکي له نظر دا خپله د اوسېدل په قندار کې، د ادارې اوسېدل په کابل کې. خو ملا محمد عمر هم په کندهار کې نه او مګر د هغه امر چلید، د هغه امر ټول افغانستان کې چلید. والی به سبا مدیر کېده که نه، وزیر دا هلته د هغه سلسله خود جوړ شوه. د هغه مشري فوق د یو برخه مخصوصا په قندار کې، یعنی لوی مرکز د قبایلو کې یو نفر چې قبایلي سیستم